بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة مدني سورة دا 280 آیاتونه لري او 40 رکوګان لري. مدینه منوره کې نازل شوې ده ورسته د هجرتنا. سورة البقرة ګڼ شمېر نومونه لري او د قرآن کریم وګړو سورتنا شمیرل کېږي. البقره ذکر ورته وایي چې په دې کې د غوا د بنی اسرائیل هغه قصه ذکر شوې ده. دویم نوم فسطاط القرآن یعنی د قرآن کریم خیمه، ذکر دې کې ډېر احکامات رب العالمین را لېږلي دي. او سنام القرآن ورته ویل کېږي یعنی د قرآن کریم سر او دارنګې د څوکې په مثال ده، ځکه چې دې کې اوږد صورت ته او جامع صورت ته. بسم الله خاص په نوم د الله شروع کوو. الرحمن چې ډېر مهربان ده، الرحیم او زیات رحم کوونکی ده. الف لام میم. الله اعلم بمراده، الله ښه پوهېږي په معنا د دې حروفو. ذالک الکتاب، دا کتاب یعنی دا قرآن کریم، لا ریب هیڅ شک نشتا فی پدې کې، هدن لار ښودونکی ده، للمتقین لپاره د متقیانو، الذین هغه کسانو دپاره هدایت ده، یؤمنون چې ایمان راوړي بالغیب په پټو شیونو باندې، ويقيمون الصلاة وقائمين لرا، ومما او بعض دهغ مالا رزقناهم چې مونږ ورکړی دا، ينفقون خرچ کوي د الله په لاره کې، والذین او هغه کسانو ته لار ښایي، یؤمنون چې ایمان راوړي بما په هغه څه باندې انزل چې نازل کړی شوي دي، الیکا تا ته پیغمبره، وما او په هغه څه باندې انزل چې نازل کړی شوي دي من قبلکا ستانه مخکې، وبالآخرة او په آخرت باندې هم دوی چې دي یوقنون پوره یقین ساتي. اولئک دا کسان علی هدن په هدایت دی من ربهم در خپلنا، واولئک هم دا کسان هم المفلحون هم دوی دی کامیاب. ان الذین بشکا کسان کفروا چې کفر کړی دا، سواء برابر خبر ده، علیهم په دوی باندې، انذرتهم کچر ویری دوی، ام لم تنذرهم یا ونو ویری دوی لرا، لا یؤمنون دوی ایمان نراوړي. ختم الله مهر وهلی الله پاک علی قلوبهم د دوی په زړونو باندې، وعلى سمعهم او د دوی په غوږونو باندې، وعلى ابصارهم او د دوی په سترګو باندې، غشاوة پردیدی، ولهم او د دوی د پاره عذاب عظیم عذاب د ډېر لوی.